مرستیال والي د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي سره ناسته وکړه. د ولایت مقام معین مولوي محمد قاسم ریاض وایي په ناسته کې د مرکز او ولسوالیو په کچه د غصب شوو ځمکو د تثبیت، استیراد او اړوند اجرااتو په اړه هر اړخیز بحثونه وسول او د چارو د لا چټکتیا لپاره لازم تصمیمونه ونیول سول. مرستیال والي د غصب مخنیوي کمیسیون د ترسره شوو هڅو او فعالیتونو ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د عامه شتمنیو او غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې دي قانوني او اداري اجرات په جدي توګه تعقیب سي. د هلمند مرستیال والي الحاج محترم مولوي رحیم الله محمود صاحب په خپل کاري دفتر کې د غصب مخنیوي تخنیکي پلاوي له رئیس او اعضاو سره لیدنه وکړه چې په دې لیدنه کې د هلمند مرکز او ولسوالیو په کچه د ځمکو د غصب بېلابېل موارد او قضایات تر بحث لاندې ونیول شوه. ښاغلي مرستیال والي صاحب ټولو اړوند مسؤلینو ته د ځمکو د غصب د مخنیوي په اړه لازم لارښوونې او سپارښتنې وکړې. نوموړي اړوند مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د غصب قضیو د ارزونې، تعقیب او حل په برخه کې لا زیاتې همغږي او هڅې ترسره کړي ترڅو د خلکو حقوق خوندي او د عامه شتمنیو څخه سمه ساتنه وسي.